عمران خان د طالبانو په واکمنېدو سره پر پاکستان د درې ترهګرو ډلو د بریدونو خطر زیات شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره پاکستان ته د درې ترهګرو ډلو د بریدونو خطر زیات شوی. نوموړي له CNN ټلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې د پاکستان د طالبانو تحریک پاکستان ضد بلوچستان او داعش ډله هغه ترهګر ګڼلي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته د بریدونو خطر زیات شوی دی. پاکستاني صدر اعظم د دغه ډلو د سرخوږي کېدو ترڅنګ دا هم ویلي چې د طالبان له واکمنېدو وروسته پاکستان ته د کډوالو د ورتګ بهیر هم چټک شوی او تر 3.5 لکو پورې افغانان تازه پاکستان ته کډوال شوي دي. د عمران خان د ادعا په اساس په ورغلو کډوالو کې د یادو ترهګرو ډلو کسان هم شامل دي. عمران خان په دې مرکه کې وویل چې د افغانستان تر نیمایي پورې نفوس له ولږي او نورو ګڼو ستونزو ځورېږي او که نړیواله ټولنه د افغانستان پوره لاسنیوی ونه کړي هلته د یوې بشري فاجعې د رامنځته کېدو امکان شته. پاکستاني صدر اعظم په دې مرکه کې ټینګار وکړ چې پر طالبانو د فشار راوړلو پر ځای د دوی حکومت سره کار وشي او په رسمیت دې هم وپېژندل شي. طالبانو مخکې رد کړي چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل چا په خلاف کارول کیږي. دوی د عمران خان تازه مرکې ته په مشخص ډول غبرګون نه دی ښودلی.